دا ډېر اهم کتاب دی. د قبر له خو بهر سړی ځي، زموږ په ایمان د مرګ به په موږ باندې راځي او قبر له به ځو او دا درې تپوسونه زموږ نه کېږي. د الله په باره کې تپوس دی، د پیغمبر په باره کې تپوس دی او د دین په باره کې تپوس دی او همدغه درې مسلې به موږ په دې کتاب کې واضحه کوو. الله څوک دی دا به بیانوو، پیغمبر څوک دی دا به بیانوو، درېم به دا بیانوو چې زموږ دین کوم یو دی، زموږ په دین کې زموږ د دین څه خصوصیات دي او هغه دین دی چې الله د هغې نه علاوه بل دین نه قبلوي. دا درې بنیادي مسایل په دې کې بیان شوي دي. نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو. دویمه وجه دا شوه چې په دې کې هغه درې مسایل دي چې د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. خاص سبحان الله شیخ رحمه الله دا درې اصول بیان کړي دي او دا درې اصول یې دومره خاص کړي دي چې د هغې دپاره یو کتاب لیکلی دی. ځان له کتاب دی که مستقل رساله ده، خو دا هغه هسې نه دی کړی دا کار. حدیثونه یې کتلي دي چې په حدیثونو کې هم د دې درې مسلو ډېر اهتمام راغلی دی. نو ځکه یې دا کتاب لیکلی. لکه زه یو حدیث به ته بیان کړم. یو حدیث ته امام مسلم رحمه الله راوړی دی د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه. هغوی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. هغه سړي د ایمان خون وسکو چې څوک راضي دی په دې باندې چې الله یې ربي او اسلامي دین شي او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر شي. وګوره دې حدیث کې هم د هغه درې مسلو اهتمام دی: الله یې ربي او محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شي او اسلامي دین شي. همدغه درې مسلې په قبر کې دي او همدغه درې مسلو باره کې دا کتاب دی. یو بل حدیث کې هم د راځي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی او دا هم په صحیح مسلم کې دی دا حدیث. هغوی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې وه: یا ابا سعید، ای ابو سعید، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي: من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وجبت له الجنه. ویا ابو سعید دا خبره یاد ساته، څوک چې په دې راضي چې الله زما رب دی او په دې راضي دی چې اسلام می دین دی او په دې راضي دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، وجبت له الجنه، دې سړي دپاره جنت واجب دی. سړی به لازم جنت ته ځي. نو ګوره په دې حدیث کې هم دغه درې اصولو ته اشاره شوې ده. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په تاریخ کې راځي د دې کتاب د هغه سره دومره اهمیت و د دې مسلو چې کله هغه دا کتاب ولیکو نو بیا یې د دې کتاب نسخې علماو ته ولېږلې په قسمه قسم ښارونو او علاقو او کلیو کې او هغوی ته یې دا ووایي هره شپه د مونځونو نه بعد په جومات کې د عوامو نه به دا مسلې اورئ. بنیادي مسله ده. سبحان الله هوښیار سړی او دې ته وایي صحیح داعي چې عوامو ته هغه مسلې ور مخامخ کړي چې په هغې باندې د هغوی کامیابي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا نه چې ته ټوله ورځ سهار نه ماښامه پورې مناظرې کوي او چیلنجونه ورکوې او پلاني مسلک والا کته او پلاني مسلک والا بره او زمونږ مذهب دا ووي او زمونږ امام دا ووي او د هغوی مذهب دا ووي او د هغوی امام دا ووي او جي مونږ خوب لیدلی او جي د پلاني کرامت راښکاره شو او پلاني دا وکړو پلاني دغه وکړو او یا مونږ له ووټ راکړي او مونږ به دا وکړو مونږ به دغه وکړو. مولیانو دا د دې ټیکه اخیستې لکه راشي د عوامو ته هغه مسلې بیان کړي چې د هغې د لاسه د عوام کامیاب شي په دنیا کې او په آخرت کې. د شیخ رحمه الله سره غم و چې دا مسلمانان په دې قبر کې کامیاب شي او د دې درې سوالونو جواب ورکړي. د هغې دپاره اهتمام وکړو، دا کتاب یې ولیکو او بیا علماو ته دا ووایي دا مسلې د عوامو ته بیانوي د مانځه نه بعد او بیا یې اورئ هم. بنیادي مسایل دي. دا خو یې سړی وایي چې اسانه ده ما ته پته ده چې زموږ رب څوک دی او پیغمبر څوک دی او دین کوم دی. نه نه، داسې نه چې بس سرسري تا ته معلومه، تفصیل تا ته معلوم وي. خو ټول وایي موږ الله پېژنو چې الله زموږ رب دی، خو الله څوک دی؟ صفات یې ته معلوم دي، نومونه یې ته معلوم دي، د دې پیغمبر صفات ته معلوم دي، د پیغمبر شان او حقوق واجبات ته معلوم دي، د اسلام حقوق او واجبات ته معلوم دي. داسې خو هغه بریلی هغه قبر ته چې سجده لګوي په هغه دربار او درګاه کې پروت هغه هم وایي الله زما رب دی، هغه شیعه هم وایي الله زما رب دی، هغه قادیاني هم وایي الله زما رب دی. په دې خو کار نه کېږي چې صرف ته په خوله باندې وایي الله زما رب دی. ته خو پېژنې که نه چې الله څوک دی، د ده سره څنګه
تعلق جوړول پکار دي، په کومه طریقه باندې د عبادت پکار دي. نو دویمه وجه دا شوه. درېیمه وجه دا ده، دا کتاب ما په دې غوره کړو ځکه چې دې کې د توحید مسله بیان شوې ده. بنیادي مسله توحید دی. دا درې وړه مسلې چې راجمع کړي که نه، دا درې بنیادي مسلې دي. نو درې وړه تعلق ساتي راجع کېږي توحید ته، د الله بندګۍ